أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. سورة النساء یوسل درش پیت نمبر آیات تے. مخی آیاتونو کی احوال دا اہل کتابو ذکر کیدل، دا غوی مختلف قباحتونو اغوی تا زجرون ذکر شل. خاص طور دا اہل کتابو دا سوال ذکر شو چے پا یو ظلمانی دی اللہ رب العالمین تا تا کتاب در کی نون بستا نبوت و ستا پیغمبری اومنو. دی زین اللہ رب العالمین اس دا غا سوال تحقیقی جواب کی او حاصل دا دے چی گورا پا یو ظلمانی کتاب ورکیدل دا نبوت دا پارا شرط خونه دے کنه ابراهیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق و یعقوب علیہ السلام او دا سی نور پیغمبران دا اتفاقی پیغمبران دی، لیکن اگوی تا اللہ رب العالمین پا یو ظلمان دی کتاب نه دی ورکڑے. نو دا سوال ستاسی او دا شرط دا نبوت دا پارا لگول دا عبستی او دا فضول دی. انا اوحینا الیکا، انا یقینا اوحینا وحی کردی دا منگا الیکا تاتا کمالک سرنگا وحینا چی وحی کردی و منگا الى نوح نوح علیہ السلام تا. دلتا دا وحی ذکر دا نوح علیہ السلام نو کرلو، حال دا چی آدم علیہ السلام تا وحی شویوا. نو اصل مقصد دلتا دا دے چی آغا وحی چی آغی کی رد شرکو نو آغا دا نوح علیہ السلام نا شروع شوی دا. آدم علیہ السلام پا زمانہ کی خوش شرک نو ذکر نوح علیہ السلام نا شروع کرا. والنبیین او نورو پیغمبرانو تا من بعده ورست داغنا. اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام او داغنا ورست پیغمبرانو تا وحی کڑوا ویوزل کتاب خویغوی تا ندے ور کڑے. واوحینا وحی کڑوا منگا الى ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق او اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام تا والاسباط و اولاد داغوی تا اغی اولادونو تا چاہی کہ مختلف پیغمبران ناغلی اغی تا وحی کڑوا. و عیسیٰ علیہ السلام تا و ایوب علیہ السلام تا و یونس علیہ السلام تا و هارون علیہ السلام تا و سلیمان علیہ السلام تا و آتینا داود زبورا او ورکڑے و منگا داود علیہ السلام تا زبورا. اللہ رب العالمین داود علیہ السلام تم زبور کتاب ورکڑے و زبور دام کتابو دکی ترغیباتو واز و نصائح اللہ رب العالمین دکی نازل کری و احکامات پا دکی نو مفسرین ہوئی. ورسولا قد قصصناهم علیکا، ورسولا او وحی کرد منگا دیر رسولانو تا قد قصصناهم علیکا، قد قصصناهم چی آدونا کرد منگا غی علیکا پتابان دے من قبل مخی دینا. دیر پیغمبران اللہ رب العالمین نالے گلی چی دا غی یادونا او دا غی بیان منگتا تا کرد. ورسولا او دیر رسولانو تا لم نقصصهم علیکا چی آدونا ندہ کری منگا غی علیکا پتابان دے. دیر پیغمبران دا سراغلی دی چی دا غی یادون امتاتا ندا کڑی. دا ایتی کریمت دلیل شو پا دے بانے چی دیر دا سی پیغمبران شتا چی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا غی یادون ندا شوی. و دی دو وجنا دا پیغمبران مبارکی متعین خبر کول دا سین دی چی اولکو سلیری زر پیغمبران دی ادا سی نور نزیاتو کم دی بس اللہ رب العالمین تے علم دے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، وکلم اللہ او خبری کری دی اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سر تکلیمن پا خبرو کولو سرا. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سر خبری کری دی سنگا چید اللہ شان سر مناسب ہوئی. رسولا مبشرین و منذرین، تیتی کریمہ کہ اس اللہ رب العالمین حکمت دی ارسال الرسول ذکر کی. اللہ پیغمبران صد پار را لیگی زیری ورکون کی ویری ورکون کی اور دی خلقو حجت پا اللہ رب العالمین مائے پاتی نشی بانے پاتی نشی. رسولان لگلی دی مونگ رسولان مبشرین زیری ورکون کی ومنذرین ویر ورکون کی. دا انبیاء علیہم السلام مسئولیتو
چې هغوی به مؤمنانو ته بشارت او زیری ورکولو منونکو خلکو ته او کافرو ته به چې دی ویره ورکوله لئلا یکون دې دپاره چې نه وي للناس خلکو لره علی الله په الله باندې حجتون هیڅ بهانه او عذر بعد الرسل وروسته د لېږلو د پیغمبرانو نه انبیا علیهم السلام ځکه الله را لیږي چې خلکو ته څه بهانه عذر او دارنګه څه دلیل پاتې نشي وکان الله او دی الله تعالی عزیزا زورور حکیما حکمتونو والا لكن الله يشهد بما انزل الیک ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین صدق د قرآن کریم ذکر کیو او الله رب العالمین خپل او د ملائکو گواهی د په صدق باندې ذکر کی لكن الله لیکن الله تعالی یشهد گواهی کی بما پاغ کتاب انزل چې نازل کړي دی الیک تا تا انزله نازل کړي دی بعلمه په علم خپل سره الله رب العالمین دا خپل علم سره نازل کړي دی والملائکه ملائکه یشهدون گواهی کی د په صدق باندې ملائکه هم گواهی کی وکفا بالله شهیدا وکفا پورا دی بالله الله تعالی شهیدن گواهی کوونکې الله رب العالمین نه به چا ډېره گواهی معتبره وي الله دې په صدق باندې گواهی کوي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین زجر او زورونه ورکوي منکرینو ته خلک چې د قرآن کریم نه منکر دي د الله رب العالمین د دې رښتیني کتاب نه منکر دي ان الذين یقینا کسان کفروا چې کفر یې کړی وصدوا منکی خلق عن سبیل الله د لارې د الله نه قد ضلوا یقینا گمراه شو دوی ضلالا بعیده په گمراهۍ لرې سره خلک په ډېره لرې ګمراهۍ کې پرېوتل ان الذين كفروا وظلموا د آیاتونو کې الله رب العالمین زورنا او زجر ورکوي منکرینو د قرآن کریم ته ان الذين یقینا کسان کفروا چې کفر یې کړی وظلموا او ظلم یې کړی لم یکن الله نه دی الله تعالی لیغفر لهم چې بخنه وکړي دوی ته ولا لیهدیهم او نه دی چې وښیي دوی ته طریقا لار الا طریق جهنم مگر لار د جهنم لار به دوی ته وښیي خالدین همیشه به فیها پاغی کې ابدا همیشه کافر به په جهنم کې همیشه وي وکان ذلک علی الله یسیرا وکان او دې ذلک دا کار علی الله په الله باندې یسیرا آسان الله باندې دا سخت نه ده انسان دی جهنم ته واچي الله رب العالمین ته آسان کار دی یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم ایت کریمه نو ورسته اوس خطابات الله رب العالمین کی عام انسانانو ته دعوت ورکی راشي قرآن ومنئ دا حق کتاب ومنئ حق رسول ومنئ ایمان راوړئ او کفر مه کوئ اهل کتابو ته به خطابو کې غلو مه کوئ صحیح ایمان راوړئ یا ایها الناس ای خلقو قد جاءکم یقینا راغلی دی تاسو ته رسول صلی الله علیه وسلم بالحق د پاره د حق بیانولو من ربکم د طرف د رب ستاسې نه پیغمبر رښتینی دی د چې کوم کتاب راوړی دی دام رښتینی دی په ده باندې ایمان راوړئ فآمنوا نو ایمان راوړئ خیر لکم غوره به وي تاسې لره ایمان مو راوړو نو دا ستاسې دپاره غوره ده وان تکفروا او که کفر وکړو تاسې فإن لله نو یقینا د الله اختیار کې ما هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي الله رب العالمین غنی ذات دی هغه په اختیار کې اسمانونه او ځمکې او د کې چې څه دي دا ټول د الله اختیار کې دي وکان الله علیما حکیما وکان الله او دی الله تعالی علیما پوهه حکیما حکمتون والا یا اهل الكتاب لا تغلوا فی دینکم دې کریمه کې اوس خاص خطاب کې اهل کتاب ته يهود او نصارا او ته د عیسی علیه السلام په باره کې غلو مه کوئ یا اهل الكتاب یا کتاب والاو ای یهود و نصاراو لا تغلو زیته مکوی فی دینکم په دین خپل کې غلو د دې دوه معنی اهل علم ذکر کړي دي یو غلو په معنا تجاوز سره راځي تجاوز دا کله په زیاتوالی باندې وي کله په کموالی باندې وي یعنی افراط او تفریط مکوئ لکه څرنګه چې د عیسی علیه السلام باره کې یهودو تفریط کړو او نصاراو افراط کولو نصاراو به ویل وي عیسی علیه السلام اله دی نعوذ بالله او یهودو به ویل وي دا ولد زنا دی زنا نه پیدا شوی نعوذ بالله او کله غلو په معنا د زیادت سره راځي زیاتې مکوئ
معنا دا چې افراط مکوئ لکه څرنګه چې نسواراو کړی وو. نو تاسې غلو مکوئ په دین ستاسې کې. عیسی علیه السلام خپله مرتبه معلومه ده، الله رب العالمین یو بنده دی او داسې نه ده لکه څرنګه چې یهودیان وي او داسې نه ده لکه څرنګه چې نسوارا وي، بلکې الله رب العالمین چې کومه د هغه په باره کې وینا رالیږلې دا حق وینا ده چې وروسته به راشي. ولا تقولوا مو وی علی الله په الله باندې الا الحق، سوا د حق نه، حق وینا په الله رب العالمین کوي. انما المسیح، یقینا مسیح عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم، رسول الله، رسول د الله دی، د الله پیغمبر دی. وکلمته، او کلمه دا غدا القاها چې اچولې د اله مریم علیه السلام ته. کلمې نه مراد هغه کلمه د کن ده چې الله رب العالمین په کلمه د کن سره دا پیدا کړی دی. او القاها اله مریم علیه السلام ته اچولې وه د جبریل علیه السلام په واسطه باندې. وروح منه، وروح او روح منه د طرف د الله نه، د الله د طرف نه روح و. جبریل علیه السلام د مریم علیه السلام په گریوان کې دا پو کړو. دا معنا نه ده چې دا جز دی د الله رب العالمین نه، نعوذ بالله، لکه څرنګه چې نسوارا دا استدلال کوي، نه، بلکې دلته مقصد دا دی چې دا روح دا صادر شوی دی د طرف د الله نه، الله رب العالمین د طرف نه دا صادر شوی دی. که من هنا دا مقصد واخیستلی شي چې دا د الله نه جز دی، نعوذ بالله. بیا خو قرآن کریم کې بل ځای الله رب العالمین فرمایي وسخر لكم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه، الله رب العالمین تاسې ته هغه څه تابع کړي دي چې هغه په اسمانونو او ځمکو کې دي، جميعا منه دا ټول د هغه د طرف نه دي. نو والعیاذ بالله دلته خو بیا دا ټول څیزونه د الله رب العالمین نه جز وګرځېدل. نو بیا تخصیص د عیسی علیه السلام کې څه فایده ده او څه معنا ورکوي. بیا خو په جميعا منه کې تم راځي، دا ټول انسانان پکې راځي، ځمکه اسمان پکې راځي، دا ټول څیزونه پکې راځي. دا غلط استدلال دی چې وروح منه د دین کوم نسوارا کوي چې دا د الله رب العالمین نه جز دی، والعیاذ بالله، نه، بلکې دا روح دا صادر شوی دی د الله د طرف نه. فآمنون، ایمان راوړئ بالله په الله او رسوله او په رسولانو داغه. ولا تقولوا ثلاثه، ولا تقولوا وی ثلاثه چې الها درې دي. دوی دا عقیده وه چې یو اله الله دی، دویم عیسی علیه السلام دی، نعوذ بالله، او دریم مریم علیه السلام، الها درې دي. نو الله رب العالمین په دې معیارت کوي چې ولا تقولوا ثلاثه، تاسې مو وایئ چې الها درې دي. د تثلیث عقیده هم ساتئ. انتهوا، من شئ د دې نه، خیرا لکم، غوره به وي، لکم تاسې لره، دا بس تاسې دپاره غوره وي چې د تثلیث د عقیدې نه تاسې منع شئ. انما الله اله واحد، اوس اثبات ته الله رب العالمین د توحید کوي. انما الله، یقینا الله تعالی، اله واحد، حقدار د بندګۍ، واحد یو دی. الله رب العالمین یو اله دی او حقدار د بندګۍ هم دا دی. سبحانه، پاک دی، ان یکون د دین چې شدی له هغه لره ولد، زوی. الله رب العالمین د زوی نیولو نه پاک دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دلیل دا دی چې ګور الله رب العالمین اختیار کې ځمکه او اسمانونه دي، هغه بچی ته احتیاج نه لري. له دا هغه اختیار کې ما هغه څه دي فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، او ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي، دا ټول د الله اختیار کې دي. وکفا بالله وکیلا، وکفا او پوره دی بالله الله تعالی، وکیلا ذموار د ټولو کارونو. الله رب العالمین د ټولو کارونو ذموار ذات دی. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله، دې کریمه کې الله رب العالمین رد کوي په نسواراو باندې چې هغوی به د عیسی علیه السلام د عبدیت نه انکار کولو. الله رب العالمین په هغوی باندې رد کوي. لن یستنکف المسیح، هیڅ چیرې بد نه ګڼي یا نفرت نه کوي المسیح، مسیح عیسی علیه السلام بد نه ګڼي او یا نفرت نه کوي. ان یکون د دې نه چې شي دی عبد لله، بنده د الله دپاره، هغه د الله د بندګۍ نه انکار چېرته نه کوي او هغه بد نه ګڼي. ولا الملائکة، نه ملائکې المقربون، نږدې الله ته، الله ته چې کوم ملائک نږدې دي هغه هم د ده نه نفرت نه کوي او دا بد نه ګڼي چې دوی دي د الله بندګان شي. ومن یستنکف عن عبادته، ومن یستنکف، او څوک چې نفرت کوي عن عبادته د عبادت د الله نه، ویستکبر، او ځان لوی ګڼي، تکبر کوي، لوی کوي. فسیحشرهم، نظر دی چې جمع به کړي دوی لره الیه خپل ځان ته، جمیعا ټول.
دا ټول به الله رب العالمین د محاسبې دپاره د سزا ورکولو دپاره خپل ځان ته جمع کي. فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم. آیت کریمه کې به الله رب العالمین مؤمنانو ته بشارت او زیری او کوم انسانان چې د الله رب العالمین عبادت بد ګڼي هغوی ته به زجر او زورونه ورکوي. فاما الذين آمنوا نو هر کسان آمنو چې ایمان یې راوړی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي نیک ایمان او اعمال صالحه یې کړي دي فیوفیهم نو پوره به ورکړي هغوی ته اجورهم اجرونه د هغوی ویزیدهم او زیاتي به ورکړي هغوی ته من فضله د فضل خپلنا. الله رب العالمین به خپل فضل نه زیاتی اجر او ثواب هم ورکړي. واما الذين او هر کسان استنکفوا چې نفرت یې کړی د الله د بندګۍ نه او د الله د عبادت نه واستکبروا او ځان یې لوی ګڼلی خپل ځان یې لوی ګڼلی تکبر یې کړی دی فیعذبهم نو عذاب به ورکړي دوی ته عذابا الیما عذاب دردناک ولا یجدون او وبه نه مومي لهم د خپل ځان دپاره من دون الله سوا د الله نه ولیا دوست ولا نصیرا او نه مددګار. کوم انسانان چې د الله د عبادت نه ځان لوی ګڼي هغوی ته به الله دردناک عذاب ورکوي او ځان دپاره بیا څوک مددګار او څوک دوست هم پیدا نه کړي. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم. آیت کریمه کې موسی الله رب العالمین عام دعوت ورکوي یهودو نصاراو ټولو انسانانو ته دعوت ورکوي چې راشئ د الله رب العالمین د طرف نه تاسو ته یو ښکاره دلیل او یقیني دلیل راغلی د قرآن کریم تابعداري وکړئ. یا ایها الناس ای خلکو قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته برهان یقیني دلیل من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه وانزلنا او نازل کړي دا مونږ الیکم تاسې ته نورا رڼا مبینا ښکاره. دا قرآن کریم ښکاره رڼا ده د رڼا والا کتاب دی د هدایت والا کتاب دی. فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا په دې آیت کریمه کې موږ بشارت ورکړي الله رب العالمین هغه خلکو ته چې قرآن کریم باندې منګولې ولګوي. فاما الذين نو هر کسان آمنو چې ایمان یې راوړی بالله په الله باندې واعتصموا او کلک یې ونیولو به دا قرآن کریم یې کلک ونیولو په دې باندې منګولې ولګولې فسيدخلهم نظر دی چې داخل به کې دوی لره فی رحمت پر رحمت کې منه د خپل طرف نه وفضل او په مهربانۍ کې ويهديهم او روان به کې دوی لره الیه خپل ځان طرف ته به روان کې صراطا مستقیما ولاره نیغه لار به ورته وښي او په هغه باندې به روان کې هغه لاره چې هغه الله رب العالمین ته رسېدلې ده. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله. سوره نساء ختمیږي نو اخر کې بیا د میراث مسله راوړي چې دا دعوه د دې صورت هم وه د جاهلیت والاو په رواجونو باندې به رد کولو او د الله رب العالمین قوانین او د دین اسلام د حکمت نه ډک احکام پکې بیانېدل. مخکې آیت کریمه کې قرآن کریم ته ترغیب ورکړلو چې دا د نور والا کتاب دی رڼا والا کتاب دی. دلته اوس نمونه ذکر کوي چې هغه د میراث مسله ده د جاهلیت والاو په رسم و رواج چې هغه باطل رسم و رواج و په هغې باندې رد کوي. یستفتونک قل الله یفتیکم. د آیت کریمه کې به د کلاله میراث ذکر کیږي به د باندې مخکې خبره شوې وه صورت کې چې کلاله هغه چاته ویلی کیږي چې د هغه نه اصول وي نه فروع وي نه پلار وي او نه بچیان وي. ولیکن مخکې په اول د ابتدا کې د اخیافي ورونو خویندو میراث ذکر شوی چې هغوی مور کې سره شریک وي او پلرونه سره جدا وي. خو دلته به اعیاني او علاتی ذکر کوي هغه چې په پلار او مور دواړو کې ورسره شریکي او یا یوازې په پلار کې ورسره شریکي د هغوی میراث ته به الله رب العالمین دلته اشاره کوي. یستفتونک سوال کوي دوی ستانه قل الله ورته ووایه الله تعالی یفتیکم حکم درکوي تاسې ته فی الکلاله په باره د میراث د میراث کې. میراث هغه شخص چې د هغه نه پلار وي او نه بچیان وي د دې د میراث په باره کې الله رب العالمین تاسې ته حکم درکوي. ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت. دې جمله کې اوس اوله مسله ذکر کوي او هغه دا دی چې یو شخص دی هغه مړ شلو کلاله د میراث دی پلار یې نشته بچیان یې نشته دی نو دی مړ شلو او د ده نه یوه خور پاتې ده نو خور به نیم مال اخلي او دا نیم مال به چې دی عصبو ته پاتې کیږي. ان امرؤ که یو سړی هلکه مړ شو لیس له نو له هغه لره ولد اولاد هم نو او دارنګه پلار هم نو ځکه میراث هم دې ته ویلی کېږي کلاله دې ته ویلی کېږي چې پلار یې نه وي. وله او هغه لره اختن خور وه
یو خور ورنه پاتې وي. ولها نو هغې لره نصف ما ترک نیم د هغه مال دی ترکه چې پرېښودلی وي د میت او مړي. نو صورت د مسلې همدا شولو چې یو میراث سړی دی پلار او بچي نشته دی نو مړ شولو یوه خور نه پاتې ده نو خور ته به نیم میراث ورکولی کېږي. دا میراث او دا حصې به هغه وخت ورکولی کېږي کله چې وصیت د مړي د میت هغه وصیت عملي شي او دارنګه قرض ادا شي. کم قرض چې په میت او په مړي باندې دی هغه به اول ادا کېږي، وصیت به د هغه عملي کېږي په درېیمه حصه کې. درېیمې حصې مال پورې چې کوم وصیت کړی نو هغه به عملي شي، د هغه نه وروسته بیا میراث تقسیمیږي. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. دې جمله کې اوس بالعکس مسله ذکر کېږي. یوه زنانه ده میراث ته پلار یې نشته دی، بچي نشته دی، مړه شوله، دا ورور یې ترېنه میراث وړي نو ورور ته به ټول مال پاتې کېږي، دا ټول مال به ته پاتې کېږي. وهو يرثها، وهو او دا ورور يرثها ټول میراث به وړي د دې زنانه، د زنانه دا ټول میراث به وړي. ان لم يكن لها ولد، او په دې شرط باندې ان لم يكن که چېرته نه وي لها دې زنانه لره ولد اولاد، دې زنانه اولاد نه وي نو په دې شرط باندې بیا ورور ټول مال وړي. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركا. دې جمله کې اوس بل صورت د مسلې ذکر کوي او حاصل دا دی ورور دی هغه مړ شولو، یو شخص دی مړ شولو چې هغه کلاله دی، پلار یې نشته، اولادونه یې نشته، خو دوه خویندې یا د دوو خویندو نه زیاتې ورنه پاتې دي، د هغې دپاره بیا دوه درېیمې حصې وي. معنا دا ده چې 3 برخې به مال شي نو 2 حصې به دا خویندې وړي او دارنګه یوه حصه به بیا عصباتو ته پاتې کېږي. فإن كانت اثنتين که چېرته وي دا دواړه اثنتين 2 خویندې، 2 خویندې وي 2 نه زیاتې، فلهما الثلثان نو دې دواړو لره الثلثان 2 درېیمې حصې دي، ټول مال به 3 حصې شي، 2 به دوی ته ورکړي، یوه حصه به عصباتو ته پاتې کېږي. مما دا هغه مال نه ترکه چې پرېښودلی وي د میت او د مړي. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. دې جمله کې اوس بله مسله ذکر کوي او حاصل دا دی که ورور چېرته مړ شولو کلاله دی، پلار او بچیان یې نشته دی او د دې نه چې دی ورونه او خویندې پاتې دي، یو ورور ترېنه پاتې دی او 2 خویندې یا زیاتې خویندې ترېنه پاتې دي، نو حاصل د مسلې دا دی چې دا مال به 2 حصې شي، یوه حصه به یې د ورور ته ورکړی شي او دغه یوه حصه به یې دا 2 خویندې دا خپل مابین کې تقسیموي. نو معنا دا ده چې په دې صورت کې د ورور ته 2 حصې برخه رسیږي په نسبت د زنانو باندې، ځکه هغه قانون باندې چې فللذکر مثل حظ الانثیین. دلته ملګري باید یو باریکې نقطې ته متوجه شي او هغه دا ده چې مخکې کلاله کې په ابتدا د صورت کې هلته دا خبره شوې وه که چېرته اخیافي خویندې وي یا اخیافي خویندې ورونه وي نو هغې کې بیا فللذکر مثل حظ الانثیین مسله نشته دی، هلته به برابر میراث تقسیمیږي. هغه مسله ګوره اخیافي کې وه چې اخیافي خویندې ورونه وي، یعنی په مور کې شریک وي پلار کې نه وي، او دلته مسله د اعیانی او دارنګه د علاتی ده چې هغه پلار او مور کې سره شریکي یا یوازې پلار کې سره شریکي. نو دلته هغه مسله نه ده، نو ځکه الله رب العالمین دا قانون هم ذکر کوي چې فللذکر مثل حظ الانثیین. وإن كانوا که چېرته وي دوی اخوة ورونه خویندې ورونه وي، یو ورور دی 2 خویندې دي ورسره وي، رجالا نارینه و نساء او زنانا، فللذکر نو نارینه لره مثل حظ الانثیین په شان د برخې الانثیین د 2 زنانو ده، یو نارینه ته به د 2 زنانو په شان ته برخه ورکولی کېږي. یبین الله بیانوي الله تعالی لکم تاسې ته ان تضلوا چې ګمراه نشئ. دا احکام الله رب العالمین تاسې ته بیانوي چې تاسې د الله رب العالمین د لارې نه ګمراه نشئ. والله بكل شيء علیم. والله والله تعالی بكل شيء په هر یو څیز علیم پوهه دی. الله رب العالمین په هر څیز باندې پوهه ذات دی. سورة النساء لفظی ترجمه او تفسیر رب العالمین په خاص فضل او کرم باندې ختم شلو. د دې صورت ناشنا امتیازات په نورو صورتونو باندې یو خداو چې ناشنا امور انتظامیه او امور سیاسی الله رب العالمین دې صورت کې ذکر کړل. دارنګه د جاهلیت والاو په مختلفو رواجونو باندې رب العالمین رد وکړلو. د زنانو ناشنا احکام الله رب العالمین په دې کې بیان کړل، خاص طور محرمات الله رب العالمین بیان کړل. د يهودو د نصاراو د منافقینو قبائح او خباثتونه الله رب العالمین دې صورت کې بیان کړل. نو په دې صورت کې ډېر ناشنا امتیازات د نورو صورتونو نه چې هغه په نورو صورتونو کې نشته دی.
الله رب العالمین دې په دې ټولو احکاماتو باندې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. کومه خطا زیاتې کمې چې موږ نه شوی وي الله رب العالمین نه دغه معافي غواړو. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د خپل کتاب مزید علم را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب